په افغانستان کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو له زیاتوالي او د روژې میاشتې په رارسېدو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیو کې هم د پام وړ لوړوالی راغلی. کابل ښاریان وایي چې د ټولو توکو قیمتونه 2 برابره لوړ شوي چې په اوسني وضعیت کې ټول خلک اندېښمن کړي او بېوزله کسانو د توکو د پیرلو توان نه لري. دوی وایي حکومت باید د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو د لوړېدو مخنیوی وکړي. ما واخیسته یو من پیاز مخکې په 220 230 روپۍ افغانۍ وي او اوس چې دی په 400 افغانۍ دي. همداسې الوګان په مخکې په 200 روپۍ من او اوس په 320 په 330 روپۍ من دي. په افغانستان کې قیمتونه 50% لوړ شوي دي. په ځینو ځایونو کې او په ځینو ولایتونو کې د 50% څخه هم ډېر لوړ شوي. موږ یو وارداتي هیواد یو که چیرې همدغسې دوام ولرو بې له شکه چې موږ یو جدي بحران سره مخامخ کیږو. په ورته مهال د حکومت له لوري پر بېوزله کسانو د خوراکي توکو د ویش بهیر کې هم د فساد اندېښنې موجودې دي. په دغه ویډیو کې چې کابل نیوز ته را رسېدلې لیدل کیږي چې له بېوزله کورنیو سره مرسته شوي توکي یوازې د څو کسانو ترمنځ ویشل شوي دي. دا اوس ما دلته مې 400 مې یو بل یو خرڅ کړله هغه خرڅ کړله غوړي شان یې کور ته وړله. چا خرڅ کړله؟ دا د ډاکټر شفاخانې د دواخانه کې 400 مې هغه خرڅ کړله اوس 200 مې پکښې دي. په ورته مهال د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د کرونا ویروس له امله هغو هیوادونو چې افغانستان سره یې د وړو او غنمو د مرستې ژمنې کړې وې په خپلو صادراتو کې کموالی راوستی. دوی وایي حکومت ته یې د وضعیت د ښه کېدو په هدف وړاندیزونه کړي خو هیڅ ډول اقدام یې نه دی کړی او زیاتوي که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي هیواد به له جدي بحران سره مخ شي. که دا وضع داسې ادامه وکړي متاسفانه چې او دولت هم په دغه شانتي یو موقف کې چې هېڅ نوی اقدامات نه کوي او تنها په جلسو باندې اکتفا کوي زه په دې باور یم چې وضع به د دې نه ډېره بحراني شي او د افغانستان خلک متاسفانه چې ډېر مجبور خلک دي په جنګ ځپلي خلک دي ډېر به وځورېږي. د کابل په شمول په ولایتونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې په داسې حال کې لوړېږي چې یو ځل بیا د یوې بورۍ وړو بیه له 2000 افغانیو پورته شوې او د نورو خوراکي توکو په بیو کې هم د پام وړ لوړوالی راغلی دی.